مراسم جشن فراغت و تقدیر از 80 محصل در تالار ثقافت ولایت غزنی. مراسمی که از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غزنی و همچنان نهاد فرهنگی الکوثر برگزار شده است. مسئولان میگویند که این مراسم برای محصلینی که از پوهنتون‌های ننگرهار، کندهار و هلمند فارغ شده‌اند برگزار شده است و هدف از این برنامه را ایجاد فضای همدیگرپذیری، تقویت روابط میان دولت با محصلین و تشویق فارغین عنوان می‌کنند. وحدت او یووالی او د دوی د کورنیو ګډون او د ځوانانو تشویق او د مسلکي کسانو تشویق هغه څه و چې زموږ له مهمو اهدافو څخه د اماراتي مسؤل او د غزنی د ولایتي او مسؤل په حیث باندې اطمینان درکوم ډاډ درکوم د ټولو محصلینو تر شا مو ولاړ یو د پوهنتونونو د استادانو د محصلینو کوم فارغ شوي محصلین چې دي چې څومره د دوی سویه وي څومره د دوی استعداد وي په کوم بخش کې د ده لیوالتیا وي په همدغه بخش کې به موږ د ده لپاره د وظیفې لپاره همکاري کوو د ده لپاره به د ځای د پیدا کولو لپاره همکاري کوو. در همین حال فارغین اشتراک کننده در این برنامه از برگزار کنندگان این مراسم ابراز قدردانی کرده و بر ایجاد زمینه کاری تاکید می کنند. ډیر د خوشحالي احساس کوم چې په داسې مراسمو کې ګډون کوم او له دولتي ادارو څخه مو ډیره منندوی یو چې موږ ته داسې پروګرام برابر کړی ده، خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست له ریاست محترم مقام څخه. دولت همدارنګه نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي، همدارنګه د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي تر څو یې خارج ته ولیږي او په تخصصي برخه کې وروزي تر څو بیرته افغانستان ته راشي او د افغانستان خلکو ټولنې ته خدمت وکړي. مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غزنی نیز از نهادهای تحصیلی خصوصی می‌خواهند تا با دولت همکار بوده و برای فارغین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی زمینه کاری را ایجاد کنند.